د هیواد په ختیځ سرحدي سیمه تورخم ښارګوټي کې یو شمېر سوداګر او هټیوال د خپلو مشروع حقونو د غوښتنې په پار د اعتراض په موخه راټول شوي او د پرلت خیمه یې وهلې. دوی ویل له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې په موټرو کې بار کانتینرونه د هیواد په مختلفو ګمرکاتو کې ولاړ دي او تورخم ته نه راپرېښودل کیږي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په هرات کې ګمرک کانټینر ولاړ دي، په کابل کې ولاړ دي، حتی زموږ کانټینر تخریب شوي دي په کابل کې. کولی شئ تاسو عکسونه واخلئ، موږ عکسونه دغه کړي دي. دلته شته کې تاسو ته وښیم په هغه انفجار کې چې په کابل کې وشو، دا کانټینر زموږ تخریب شو، لارۍ تخریب شوې، ډېره غټه صدمه خلکو ته پېښه شوه. نو زموږ پرلت به تر هغه وخته دوام لري تر څو دا مشکل زموږ حل شي، زموږ مالونه تورخم ته راورسېږي. موږ تقریبا د 2.5 میاشتې دروازه په دروازه د جلال آباد نه نیولې تر د کابله پورې وټکولې، خو ولې زموږ غږ چا وانه اورېد. موږ د ډېرې مجبورې نه دغه پرلت شروع کړو او دا پرلت به زموږ تر هغې پورې دوام کوي. موږ د وزارت مالیې مسؤلینو ته او نور چارواکو ته وخت ورکوو 48 ساعته. که په 48 ساعته کې زموږ مشکلات حل نه شول نو د ترانسپورت د اتحادیې سره یو ځای به موږ پایجام اړتال کوو او موږ به دغه بازار څه چې دغه سړک به د غټو لاریو پر مخ باندې بند دي 48 ساعته پس. په هرات کې زموږ تقریبا 1900 کانټینر ایثار دي، 100% محصول 100% تشریح حاضر او بیا هم نه راپرېږدي، محصول یې شوی ایثار کړي دي. تقریبا دا 1.5 کال نه دا کانټینر وخت زمان څه ایثاروي او راپرېږدي، رشوت والی راپرېږدي او نورې نه راپرېږدي. په همدې حال کې د مومندرې ولسوالۍ ولسوال حضرت خان خاکسار چې په یاد پرلت کې برخه درلوده ویل دا د سوداګرو قانوني حق دی او باید حکومت یې حل لار پیدا کړي. د نوموړي په خبره سوداګر له ډېره وخته شکایت کوي چې مالونه یې تورخم ښارګوټي ته نه راپرېښودل کیږي. واقعا دغه 2-3 میاشتې کېږي چې دغه تورخم بازار بالکل په ټپه ولاړ دی او تجارانو دغه کانټینر ایښي دي. د دې همیشه دا شکایتونه کوي، خو دا خوشي شي ښه خبره ده چې دغه غریب ولس دی، افغانان دي، خپل ځای دلته خپل کاروبار یې وشي او روزګار یې روان شي، د مزدور، د ګاډیوان، د لاسګاډو، د ټولو دلته مشکل حلیږي. نو د خلکو په تورخم ښارګوټي کې دا سوداګر او د بټیو مالکان او تجاران په دې موخه راټول شوي دي چې د دوی د خواوشا 6 میاشتو راهیسې په مختلفو بندرونو کې د هیواد د دوی کانتینرونه او د توکو ډک بار موټرونه ولاړ دي. دوی 48 ساعته حکومت ته ضرب العجل ورکړی که چېرته د دوی کانتینرونه راخوشي نه شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. نیاز محمد خاکسار، انعکاس راډیو تلویزیون، تورخم.